السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د برېښنا د یونټ په رابطه باندې ده چې یو یونټ د څو واټه او څو کیلو واټه سره مساوي کیږي. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، عموما زموږ د کورونو برېښنایي بیلونه دوستانو چې کله موږ د برېښنا انرژي مصرف کوو، دا په یونټ باندې راځي چې څو یونټه مصرف موږ په میاشت کې کړی وي، نو د هغې مطابق ورته بیا دوستانو بیل تاویلو. نو دوستانو، یو یونټ د برېښنا مساوي کیږي د 1 کیلو واټ برېښنا د مصرف سره، او 1 کیلو واټ برېښنا مصرف مساوي کیږي د 1000 واټه مصرف د برېښنا سره. او عموما د برېښنا مصرف چې دی دا په واټ باندې دی، او واټ دوستانو دا په ساعت باندې دی، یعنی چې په یو ساعت کې موږ څومره انرژي دا مصرفوو، نو دې ته دوستانو واټ ویل کیږي. چې د برېښنا څومره انرژي موږ په یو ساعت کې مصرف کړې وي، دې ته واټ ویل کیږي. او کله چې دوستانو زمونږ د برېښنا د واټ مصرف 1000 واټه ته ورسیږي، نو دې ته 1 کیلو واټ ویل کیږي. او دوستانو، 1 کیلو واټ مصرف د برېښنا دا مساوي کیږي د 1 یونټ سره. اگزامپل دوستانو، مثلا زه غواړم په دې کې تاسو ته یو مثال وړاندې کړم ترڅو ستاسو ذهنونه په دې باندې ښه ورسیږي. مثلا زموږ سره په کور کې دوستانو 100 واټه بلب او 15 واټه یو چتی پکې دی. د دې دواړو برقي وسایلو چې یو موږ سره بلب دی 100 واټه او بل زموږ سره چتی پکې دی چې دا 15 واټه دی، چې د دې دواړو ټوټال مصرف چې دی 100 کیلو واټه په میاشت کې راځي. نو دوستانو، 100 واټه بلب چې دی موږ دا په میاشت کې 240 ساعته لګو. نو دوستانو، تاسو به 100 واټه ضرب کوئ په 240 کې، نو موږ ته ټوټال واټ دوستانو په لاس باندې راځي 2400 واټه. کله چې دا موږ کیلو واټ ته اړوو، نو 2400 دا به تقسیمو په 0 باندې، چې زموږ 1 کیلو واټ د 0 سره مساوي دی. نو موږ ته په لاس باندې راځي دوستانو 40 کیلو واټه. ټوټال موږ دا په میاشت کې د دې مصرف لرو چې 40 کیلو واټه مساوي کیږي د 40 یونټو سره. دوهم زموږ سره چتی پکې دی چې دا 15 واټه دی، او دا موږ په میاشت کې دوستانو 160 ساعته چلو. نو 15 دا به ضرب کوي په 160 کې، نو ټوټال واټ زموږ دوستانو 1200 واټه دی. کله چې موږ د دې کیلو واټ معلومو، نو 1200 واټه دا به تقسیم کو په 1000 واټه باندې، چې 1000 واټه د 1 کیلو واټ سره مساوي کیږي. نو موږ ته حاصل په لاس باندې راځي دوستانو 12 کیلو واټه، یعنی زموږ د چتی پکې مصرف چې دی دوستانو په میاشت کې 12 کیلو واټه دی، چې 12 کیلو واټه مصرف مساوي کیږي د 12 یونټ سره. بیا دوستانو، کله چې موږ د دواړو کیلو واټ معلومو چې زموږ د میاشتې د دې دواړو برقي اپلاینسو برقي وسایلو ټوټل مصرف چې دی د دواړو څو کیلو واټه دی او د څو یونټو سره مساوي کیږي، نو 40 کیلو واټه د بلب دا به جمع کوو د 12 کیلو واټه د پکې د مصرف سره. نو موږ ته په لاس باندې راځي دوستانو 40 کیلو واټه چې دا مساوي کیږي د 40 یونټو سره. دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د یونټ په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ خپل ملګرو سره. دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.